د سویل ختیځ زون پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د ګوزن ناروغۍ څخه د مخنیوي په موخه د واکسینو 4 ورځنی کمپاین پیل شو. د سویل ختیځ زون د کتلوي معافیت د څانګې مسؤلین وایي چې د واکسینونو په دغه دوره کې به د دې زون په یادو 4 ولایتونو کې 1.3 میلیونو ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ څخه د مخنیوي په موخه واکسین تطبیق شي. د پکتیا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر معراج ګل عادل د یادو مراسمو پر مهال وویل د ګوزن ناروغۍ څخه د مخنیوي په یاد کمپاین کې به د واکسین د تطبیق سربیره له 2 کالو څخه تر 15 کلنې ماشومانو ته د چنجیو ضد درمل هم ورکړل شي ترڅو ماشومان له سالمې روغتیا څخه برخمن وي. او ادا ورته خواله دا ده چې مخکې به 3 ورځې کمپاین ترسره کېده. په دې کمپاین کې به 4 ورځې کېږي، یو ورځ کې اضافه شوې ده. او دویمه خوشخبري دا ده چې هغه ماشومان چې هغه عمرونه د 2 کالو څخه زیات دي، یو ته به میبندازول ګولۍ چې د چنجانو ګولۍ د هغه هم ورکول کېږي. په همدې حال کې بیا روغتیا پالان عوام وګړي له خلکو څخه هیله کوي چې خپل ټول تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړي څو د ګوزن له ناروغۍ څخه د تل لپاره وژغورل شي. په اړه وکیل عظیم او صابر ګل وویل خوشخبري هیوادوالو وطنوالو خلکو ته دا ده چې دغه کمپاین تقریبا یو ورځ زیات هم او ورسره په څنګ کې یو څه نور لازم تداوی چې دغه ګولۍ دي د ماشومانو لپاره. نو د دوی نه غوښتنه مو دا ده، د خلکو غوښتنه چې دا ده هغه ځای سایټونه نه لري، هغلته واکسیناتور نشي رسېدی، کوشش دی وکړي چې هغه خالیګاوي د ډکې کړي. کار کې که ملا وي که ملک وي که کوم مشر وي ټول باید لاس سره یو کړي، که عام خلک وي ټول باید سره یو ځای سي او یو ځای د کمپاین په مخ بوځي. او په دې کې موږ هر طرف ډاډ ورکوو ته په هر کوم هغه باندې ورسره کومک کوو، همکاري ورسره په هر ځای کې، که په جومات کې که په حجره کې د موږ حجرې او زموږ جوماتونه د دوی په خدمت کې دي، حتی کلیوال هم په هر طریقه باندې موږ ورته حاضروو ځکه چې دا زموږ مسؤلیت ده. د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو له مخې په تیر 2024 کال کې په افغانستان کې د ګوزن 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. د یاد سازمان په خبره د وړ کلونو په پرتله دغه شمیرې په بېسارې توګه زیاتوالی ښیي، خو عامه روغتیا وزارت بیا د روغتیا نړیوال سازمان له لوري دغه خپرې شوې شمیرې نه دي تایید کړې. حیران احمدزی، امید رادیو، پکتیا.